جذبې ته سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو غوښتونکو ګرانو مشرانو کچرانو مشرانو دوستانو همزولو ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پختونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تیروي ټول مسافرو ته د مینې او د خلوص نه ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو هوست راجا محمد زیب ډیر ډیر سلامونه وي. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په خیبر پختونخوا کې او خاص کر زموږ په پاکستان کې بلکې په دنیا کې کوم وګورو نو زموږ په پاکستان کې زموږ په پختونخوا کې دومره ټیلنټ دی چې د هغې شمار نه کیږي او په دغه ټیلنټډ خلکو کې که موږ وګورو نو ډېر زیات په کم عمر کې زموږ سره شان پاکستان فخر خیبر پختونخوا او فخر پختون یو لس کلن ماشوم چې دی هغه راپاسېدو په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم په داسې دغه کې په درناوي باندې روښانه کو چې د دنیا ته زموږ د پاکستان مخ چې دی هغه چا خیرن ښودلی خو دغه لیجنډ سټار چې د دې وخت کې ما سره ناست دی سوپر سټار او انشاءالله تعالی موږ دا امید دی چې په روان وخت کې به دا د پاکستان که خیر سره په لوی سطح باندې قیادت کوي. حماد صافي مومن السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ټیک ټاک یې؟ الحمدلله جی د الله شکر دی. تاسو څنګه؟ بالکل ټیک ټاک. حماد صافي یو خو دا ده چې ملکن ټي وي ته او خاص کر ملکن ته یو ځل بیا په خیر راغلی. ډېره مننه جی. حماد صافي سبق ته ماشاءالله هم جاری دی او استادان هم د خدای پاک داسې درکړي دي چې په دنیا کې مثال نشته. ټول ټیچران د ډېر زبردستي اداره د ډېره زیاته ښه ده ځکه چې که مونږ وګورو زمونږ په ټیلنټ کې یا په مخکې راوستو کې د استادانو ډېر زیات لوی لاس وي نو دا راته ووایه چې په دې کې تا ته څه مشکلات پیښیږي نه؟ مشکلات خو مطلب پرابلمز خو راځي خو پرابلم سالف کولو هغه ګور ما ته ټیچرانو ښوولی دی چې ته به پرابلم به څنګه سالف کې او به فیس کې څنګه. ټیک. او دا راته ووایه چې لکه اوس نور داسې ملکونو ته تاسو دورې کوئ بهر ځئ دنیا خلک تاسو غواړي نو په کوم ځای کې تاسو ته ډېره زیاته مینه میلاو شوې ده؟ مینه ما ته ټوله نه زیاته خپل کې پی کې میلاو شوې ده او پنجاب کې ما ته ډېره زیاته مینه میلاو شوې ده. پنجاب دوره خو ماشاءالله تاسو سوپر هټ دي ځکه چې زموږ خیبر پختونخوا ولی چلته لاړ شي موږ ته ډېر عجیبه غوندې ښکارو. حماد صافي دا د پختونخوا نوم داسې روښانه کړو چې موږ پښتانه دې ډېر زیات دنیا ته رامخې ته کړو. جی جی جی. تاسو چې کوم انسټیټیوټ کې سبق وایئ نو دغلته نور هم ستاسو په شان سټوډنټان دي؟ نور هم زما په شان دي بلکې زما نه بهتر سټوډنټان هم شته. هلته زموږ یو ډپارټمنټ دی سوپر کیډ پروګرام په نامه اور زه د هغې هیډ یم د هغه ډپارټمنټ پهله زه دا سټوډنټ وم خو زه دا هیډ یم چې کوم کې 5 ګریډونه وي اور هغې کې ټول نه پهله موږ ماشوم ته انګلیش ښایو بیا ورته کمپیوټر ښایو آی ټي ورته ښایو ګوګل یوټیوب انټرنیټ ورته ښایو بیا ورته اقبالیات پاکستانیت هغه ټرینډ کوو ورو ورو ټرینډ کوو نو زما نه بهتر ماشومان شته هلته. ماشاءالله خدای پاک داسې مازغه درکړي دي چې ټول اقبال د سټډي کړی دی. ایگزیکټلی. تاسو په هر یو دغه کې چې کله زه ګورم پروګرام ګورم په نت باندې ګورم یا داسې په ټلویزیون باندې ګورم ستا په هر یو خبره کې د اقبال شعرونه چې دي هغه ډېر زیات مخکې دي. جی جی اقبال شعر خو مطلب خلک انسپایر کولو لا اور مطلب هغه اقبال چې کوم شعر نه هغه ډیپت کې تاسو وګورئ سم میسج ورکوي یوت لا هغه د بار زده اقبال چې کوم پوئټري ده اور قدم موږ ختم کو پېښینو دا د پاکستان نظریاتي جنونه به موږ کټ کو. ټیک شو. دا راته ووایه چې ډېر زیات خلک به داسې چې ستا نه به سوځي که نه خلک دنیا کې خو ډېر زیات خلک داسې چې نو هغه خو هم تا ته ډېر ښه کمنټس درکوي. جی 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 په فیسبوک پې خپل پیج باندې ډېر نه دي کم دي مطلب تعداد کې ډېر زیات کم دي مطلب 8 میں نمک کے برابر ایسے لوگ. دا راته ووایه چې ماشاءالله کله چې تاسو لیکچر ته ځان تیاروئ ځکه چې زه تاسو ته وګورم د ملکن ټي وي په شیشه باندې تاسو په الله یقین وکړئ چې دله الله پاک ډېر زیات ټیلنټ ورکړی هغه ګاډ ګفټډ چې ورته ویلی چې بالکل هغه دی جینیس دی موسټ جینیس دی او زما خو دا ما بلکې زه خوبونه وینم چې یاره انشاءالله تعالی په روان فیوچر کې به دی وزیر اعظم د پاکستان وي که خیره سره ځکه چې داسې خلک مخې ته راشي نو زموږ ملک چې دی هغه ډېره زیاته ترقي کوي انشاءالله تعالی زما دا امید دی د رب العالمین نه چې تاسو به یو ځل که خیره سره د پاکستان لیډ کوئ انشاءالله دا زما خواهش هم دی چې زه یو لیډر جوړ شم چې خپل قوم چې کوم دی لیډ کما دی له رائټ او پرومیننٹ ډایریکشن ورکما اور اقبالیات ورته وښیم او پاکستان 1400 سال کم هسټري د تاریخ ته ورسره کنیکټ کړم نو ډېره پرې یو لیډر جوړېدل خامخا دي او زما بچپن هم چونکې خواهش و چې څه ډفرنټ جوړ شم چې مطلب څه مختلفي سوسایټي نه هغې سوچ نه مختلف جوړ شم نو زه به یو لیډر جوړېږم.
ما اوریدلی چې ترک په دوره باندې هم روانې ایگزیکټلی ترکی تم پلان جوړو ترکی تم ځو وجه دا ده چې د ترک چې کوم طیب اردګان دی یو ډېر ښه سپهسالار دی د اسلام به موږ وایو ډېر ښه لیډر دی او هغه د دنیا هغې سړي ته دعوت ورکوي چې کوم د هغوی په معیار باندې پوره ځکه چې یو ډېر زبردست پیغام دا زموږ د پاکستان یو ډېر لوی پیغام دی نو انشاءالله تعالی خو موږ خو تاسو سره شانه بشانه یو که خیره سره چېرته به تاسو زموږ نه که خیره وروسته پاتې نه شئ خو دا مخکې دغه خو به لیډ خو به مخکې ساتئ که نه جی ولې نه ځکه چې مونږ کله یو 15-16 سال ته ورسو بیا زموږ نه بسیر شي مونږ یاره بس پرېږده داسې ذهن کې خو دې څه شته نه داسې نشته چې ټیچران ته زبردست دي نو پته ولګېده چې بس تاسو مخکې م راځئ که نه داسې تاسو سوپر کټ کې ډېر ښایسته ښایسته ماشومان ماشاءالله ډېر ښه تکړه هلکان شته په هغې کې تاسو هغه ملک شاهد چې دی هغه سره مخکې ورځ زما ملا محمد حسنین 15 کلن ماشوم دی ماشاءالله چاینیز ژبه هم ورځي انګلیش هم ورځي اردو هم ورځي پښتو هم ورځي ډېر زیات انټیلیجنټ دی او زه چونکې هغې تربیت مطلب زه لګیا یم هغه به م انشاءالله تاسو به اوس په فیسبوک باندې وینئ 15 کالو دی ما په خپل باندې لیدلی او تاسو یقین وکړئ چې د هغه ته زه حیران شوی یم ما نه خپل هر څه هېر کړي دي نو دا زده کېږي څنګه دا ژبې زبان زده کول خو ډېر آسان کار دی دا تقریبا 6 منثس کې چې کوم دی مطلب ته به خپل ځان ویني چې ته امپروف شوی او څنګه چې تاسو سوال وکړو ژبه څنګه زده کېږي ژبه زده کولو ډېر زیات آسان وی دی مطلب چې کله ما انګلیش زده کولو زه راغلم ایډمیشن واخیستو نو انګلیش زده کولو ما هغه طریقه مطلب زده کړم چې مطلب دا یو بایولوژیکل اپروچ دی انساني دننه مطلب یو کرداري چې هغه مطلب تاسو بهر وباسئ باندې کار وکړئ نو تاسو ژبه زده کېږي پهلنۍ چې تاسو لیسننګ ډېر زیات کوئ ژبه که جرمن ژبه زده کوئ که ایټالین که چاینیز که فرنچ که انګلیش زده کوئ نو تاسو لیسننګ ډېر زیات کوئ یوټیوب ته لاړ شئ باندې لیکچرز اورئ دویم سایټ اینه مطلب انوایرمنٹ ډیر زیات ضروری دی مطلب یو د سیزي چې کوم کې ټول خلک چې کوم دی امک جبا امک جبې باندې خبرې کوي امک جبې کې خبرې کوي پریزنټیشن تیارې سپیچز تیارې ډیبیټس تیارې ډیبیټ کمپټیشن دی پریزنټیشن سپیچز کمپټیشن اینو انوایرمنٹ ډیر زیات ضروری دی او درېمه خبره ته چې سپیکینګ سونه زیات کې ته چې مطلب خلکو سره جبه ډیر زیات چې غلط هم خیر دی نو پرابلم تاسو چې خوا کې کم کس یا به درته چې دا لفظ سينو دسره نو تاسو ته به اسانتیا جوړیږي داسې کې تاسو جبه زده کولی شئ احمد صاحب چې سوال کوم نو سوال مې نور په ذهن کې راځي کنه وای د زرو قدر چې دی د زرګر سره نو دلته زمونږ په پښتونخوا کې اورال چې مونږ وګورو په پاکستان کې تاسو خیال وکړئ نو مونږ په یو ماشوم باندې ډیر زیات فوکس ورکو تاسو په اداره کې صرف په تاسو فوکس ته وکنه نور هم داسې سټوډنټان شته په مام فوکس ته اور نور هم د سټوډنټ څنګه ما خبرو کو سوپر کټ پروګرام دی د کې زم د ماشومان تربیت کوم ما نه لیکچرز لما مطلب پریزنټیشنز کوم ما د سو پروګرامونه کوم او د کې زم غنو ټیچران دی هغه دوم دا غي مطلب تربیت کوي نه پوتنشل زرو باسي او راي دولم لیکچر ورکوي ټول باندې فوکس صرف یو کس نه دی ٹھیک ته ماشاءالله مونږ پتا باندې فخر کوو ټول پاکستان پتا باندې فخر کوي ټول پښتونخوا پتا فخر کوي او مونږ ټول پاکستانی چې څومره دنیا په ګډ ګډ کې یو ځکه چې تاسو ما خو ډیر زیات درست کړي دي پس الله یقینو کې سندري مې ویلې خو د لپاره چې کوم سندره ما ویلې و هغه سوپر هټ شوی ده ستا خو خوشي و ایگزیکټلی زموږ ډیر زیات خو زموږ فیملی ممبرز هم ډیر زیات خوښ شو او دویمه خبردار ډیر زیات مطلب فیموس شو وایرل ډیر زیات شو I think more than 60k views راغلي صحیح نو ان شاء الله تعالی ستاسو لپاره زه خو یم چې د نغمې سدي چې تبر نو که خیر ضرورت نه پاتې کیږو اخیری پیغام چې لګه زمونږ دلته څومره ادارې دی پاغه کې نو مونږ ماشوم ته چې دی په داسې دغه سترګه نه ګورو بس که یو پکې خی نو مونږ یې بس دا ټیک دی کنه نور نو دا غوي په نوم باندې بس پیغام ورکړي زبایدو تطاول غواړم چې مطلب هر یو ماشوم کې ټیلنټ شته خو دا ټیلنټ رېستلو د پاره یو ټیلنټ ضرورت دی چې کوم زموږ ملک کې کمې دی لا مطلب ټیلنټ رېستلو د پاره یو ټیلنټ ضرورت دی اور ټیلنټ خو مطلب هر یو ماشوم کې الله تعالی هر یو ماشوم له یو خاص مقصد ورکړي یو خاص فیلډ ورکړي څنګه مال وسی لیډینګ راکړي دی موټیویشنل سپیکر دا مقصد مال راکړي مطلب هر یو ماشوم کې ټیلنټ موجود دی خو غیر استلو ضرورت دی نو پکاردار چې هر یو ماشوم ان پوتنشلز باندې کار وشي اور هر یو ماشوم ته دا خبرو اوخول شي چې کہ تو راز کن فکائیں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا ډیره مننه ډیره مهرباني یو ویلکم موست ویلکم سم پلیزر
د ملکن ټي وي ډیر زیاتو ګرانو کتونکو زړم نه کی د حماد صافی نه خو دوی سرم ټایم چې دی ډیر زیات مختصر وي او ډیر زیات بیزی لایف وي د دوی نو رب العالمین دی کی چې زمونږ د ټول خوبونه د پاکستان دغه شان زمونږ شازلمی ګلالي ماشومان رامخه ته شي او زمونږ د ملک تقدیر بدل شي ځکه چې مونږ دنیا ته څوک مخ نو ډیر خیرن وته چې دنیا ته مونږ مخامخ کیږو نو ډیر زیات په نفرت سترګه مونږ ته قتل کیږي خو چې حماد صافی راغله ډیر په کم وخت کې دغه مقام رب العالمین دوی لور کو د ټول کریډټ د دوی ادارې ته ځي د ټول کریډټ د دوی ټول ټیچر سټاف ته ځي د ټول کریډټ د دوی فیملی ته ځي ځکه چې زمونږ په پښتنو کې چری هم کتا سوریدلی داسې ماشوم نو راغلی شکر الحمدلله زمونږ ټول پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حماد صافی چې دی هغه پیژندل کېږي نو زمونږ دعا هم د دوی سره چې ان شاء الله تعالی دوی د خدای پاک نور کامیاب کړي د دوی اداره رب العالمین د دوی ټیچران ټول ژوند ورکړي د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو د نورو ټیلنټډ خلکو سره بس تاسو ملاقات کو او خپل کوربه راجا محمد زیب له سره د ملکن ټول ټیم ورکه اجازت د کیمرامین باسط علي صاحب سره د ډایریکټر صابر اجازي سره د لوی الله پامان پاکستان زنده‌باد ملکن ټي وي پاینده د الله پامان جذبی ته سلام کوم
جذبې ته سلام چې څومره ودې کړم صفت همادا ستاسو عظمت او ولولې ته سلام فخر پتا ټول پاکستان کوي د علم خار او پروفیسر دې کنا ځواني جذبې ته یې سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دې کنا په قام مین د قام بچې دې د باتورانو سر لښکر دې کنا ځواني جذبې ته یې سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دې کنا ځواني جذبې ته یې سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دې کنا شان استاد غواړم چې نفرت نه پیژنې مینا خوري د هر ماشوم لاس کې کتاب غواړم حماد مین په هر انسان دی سوشل ورکر دی کنا ځواني جذبې ته یې سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دی کنا په قام مین د قام بچې دی د باتورانو سر لښکر دی کنا ځواني جذبې ته سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دی کنا ځواني جذبې ته یې سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دی کنا کتاب غواړي دا پښتنه زمکه د ډېر زرخیزه دا پښتانه لږ شانتې ډاډ غواړي چې د فرمان په شانتې رور لري دا د رحمان بابا رهبر دی کنا ځواني جذبې ته یې سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دی کنا په قام مین د قام بچې دی د باتورانو سر لښکر دی کنا ځواني جذبې ته سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دی کنا ځواني جذبې ته یې سلام کوم حماد صافي مې د زړه سر دی کنا د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام اعلی تعلیم یافتہ ټیچنګ سټاف د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسرینا تر نهم کلاسه پوری داخلی شروع دی هیډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28